د سنت طریقې یو علامه دا د علما لیکي چې هغه ته مشرق کې ګوري که مغرب کې ګوري یو شانتي به وي. د سحر سنت دی که ته سعودي ته لاړ شي او که ته عراق ته لاړ شي او که ته امریکې ته لاړ شي او که ته د دنیا یو طرف ته ځي او که بل طرف ته دقه شان 2 رکعاته سنت دی او په دغه طریقه دې کومې چې کوو. نو د سنت یوه علامه دا ده چې دا به دائمي وي او عالمي به وي. دائمي نه مطلب دا دی د نبی پاک علیه السلام په دور کې 1400 کاله مخکې ماغه طریقه وه، نن ماغه طریقه ده. او عالمي دي په مکه کې ماغه طریقه ده، نو په مدینه کې ماغه طریقه ده، زمون په ملکونو کې ماغه طریقه ده، او د مشرق او مغرب څومره ملکونه دي هغه یو طریقه ده. دې ته سنت طریقه ویلې شي. او هر چې رسم رواج دي، هر چې بدعات دي یا په دین کې نوي کارونه بعضې راوتي دي، هغه په افغانستان کې جدا وي نو پاکستان کې به جدا وي، پنجاب کې به جدا وي، عراق او یمن کې به جدا وي. ولې هغه د ځان نه جوړې شوي دي. چا یو شان مشوره کړې یوه خبره، چا بل شان مشوره کړې یوه خبره. نو د سفر په میاشت کې په بعضې علاقو کې په آخري چهارشنبه باندې چورې نه کېږي، بعض ځایونو کې خاص نفلونه کېږي. مختلف بدعات دي په مختلفو طریقو سره رائج دي. دا زما استاد د دین اسلام طریقه نه ده. زما استاد په دین کې دا نشته، بلکې دې ته بدعات ویلی شي. او د کفر او د شرک نه پس بدعت یو عظیمه ګناه ده. یو صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه به د حوض کوثر په اوبو باندې ناست یم او دا به تقسیموم او خپل امت به زه پیژنم. وایي څه کسان به زما طرف ته را روان وي، زه به یې پیژنم چې دا زما د امت حصه ده، ځکه زما د امت به د اودسونو ځای پلقېږي. وایي زه به فرشتو ته ویم چې دا خلک را پرېږدئ چې ما ته راشي چې ستړي شوي دي، تږي شوي دي، چې زه به د حوض کوثر اوبه وڅښم، ځکه زما امت دی. او پیغمبر مهربان باندې خپل امت ډېر ګران و او د خپل امت ورسره ډېر قدر و. په هغه سخت حالت کې چې هر کس به وایي چې نفسي نفسي، چې زما ځان بچ شي او زما ځان بچ شي. په هغه وخت کې پیغمبر مهربان فرمایي امتي امتي او شفاعت به د امت دپاره کوي. نو د حوض کوثر په دې موقع باندې به څه کسان را روان وي، فرشتې به یې منع کړي. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم به ورته فرمایي چې پرېږده زما امت دی، زما ملګري دي، چې زه پرې د حوض کوثر اوبه وڅښوم. وی فرشتې به ورته وایي چې تا ته پته نشته چې ستا په دین کې ستا نه پس دوی نوي نوي کارونه راویستي او نوي نوي خبرې راویستې وي. دلته پیغمبر مهربان بې مهربان نه بلکې دلته به غوسه کېږي، دلته به پریشانه کېږي، ځکه پیغمبر په خپل دین ډېر خفه کېده. دین دپاره نبي پاک علیه السلام غذاګانې کړي دي، جهادونه یې کړي دي، خپل مخ مبارک باندې گزارونه د کافرانو خوړلي دي او دین دپاره هر قسم قرباني ورکړې ده تر دې چې دنیا نه هم تللی دی. د دین باره کې نبي پاک علیه السلام کمپرومایز نه دی کړی، یو خبر هم نه ده ماته کړې، نه د الله تعالی یو خبر رستو کړې ده او نه پکې مداهنت کړې دی، بلکې صفا بیان کړې دی. او الله تعالی هم ورته حکم کړی و چې صفا بیان کوه، حق خبرې وضاحت کوه، د چا نه یریږه مه د چا نه شرمېږه او نه دا کافران تا ته څه ویلی شي. نو نبي پاک علیه السلام په دغه موقع کې به وایي سحقن سحقن، وایي تباه دي شي هغه خلک چې زما دیني زمانه پس برباد کړی دی، زما دیني زمانه پس بدل کړی دی، نوې خبرې زما په دین کې راویستې دي. زمونږ د تبلیغي ملګري یو आवाज کوي او دا خبره زه بار بار کومه، وایي د پیغمبر مهربان په طریقو کې کامیابي ده او دا حقیقت خبر هم ده. زما اوس دا کامیابي چې میلاویږي ما وتا ته د باباګانو په طریقو کې نشته چې په 14مه صدۍ کې یا په 10مه صدۍ کې یا 11مه صدۍ کې یو بادشاه یو کار راویستی، یو پیر یو فقیر راویستی، په هغې باندې ما وتا پابند نه یو او نه هغه زما ستا دپاره دین کیدی شي. دین هغه دی چې 1400 کاله مخکې الله تعالی په مکه کې او په مدینه کې په خپل عظیم کتاب کې را نازل کړی و او نبی مهربان په خپلو مبارکو ارشاداتو کې موتا ته هغه را نقل کړی دی او د هغې وضاحت یې کړی دی. دقه دین دی، دا د نجات یو سبب دی. په دې باندې به موتا کامیابیږو او په دې باندې به موستا اخرت ښایسته کېږي او زما ستا قبر به ښایسته کېږي. لہذا چې کوم د سفر میاشته په دې کې بدفاري نیول یا دې ته سپېره ویل یا په دې کې رسم او رواج کول، د ځان نه بعضې کارونه کول،
دا د اسلام حصہ نه ده او نه دا په دین اسلام کې شته او نه په دین اسلام کې د لپاره څه گنجائش شته که څوک څلور رکعات مونږ وکا او په دې طریقې سره وکا ورته وایي زما پیغمبر دا کړی دي زما صحابو دا کړی دي ائمه مجتهدینو دې ته بیان کړی دی د بخاری حدیثو کې دا چرته شته چې نشته نو دا دین نه دی د دین وجه سیر تشم زب هغه کومه چې زما پیغمبر ماته ویلي دي او زما پیغمبر دا غي بیان کړی دی لہذا په دین اسلام کې بدشکونی او سپیرواله نشته یو حدیث کې مرادي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي وی سپیرواله نشته او کچرته سپیرواله وي نو په درې شیانو کې بس سپیرواله وي سپیرواله نشته دې ویل چې تعلیق بالمحال د سرم سپیرواله نشته او که سپیرواله چرته وي نو په درې شیانو کې به وي یو په تنگ کور کې بس سپیرواله وي سپیرواله نشته که چرته سپیرواله وي نو چې چا کور تنگ هغه بس سپیروي او که چا وي بیکاره خزوي بد اخلاقه خزوي بد مزاجه خزوي او فاحشه خزوي دا بس پیروا او بل چې چا بیکاره سورلی وي خراب سورلی وي ارزه کې خراب وي ارزه کې تا پریشان کوي نو دا شی بس پیروي دام سپیرن دي لیکن انسان ته اذیت ورسي تکلیف ورسي د انسان ژوند تنګي د انسان ژوند پریشان کوي انسان ته عارضی یو قسم ټینشن جوړي لیکن دې کې سپیرواله نشتا او بل حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمای الطیرة شرک دا سپیرواله نظریه ساتل دا شرک دی او بل حدیث کې راځي لا طیرة ولا هامه مختلف الفاظ په حدیث کې منقول دي هام یو مرغبه و هغه بچرته ودرید یا بچرته بلې باندې کېناسته یا اوازونه به وکړل عربو کې بدا خبره مشهوره وا چې دا څه بد خبر موتا ته راوړي او څه بد زیره راوړي یا د غم خبر کوي نو شریعت اسلام مونږ ته ویلي چې نه کمرغان کینی زمونږ په پښتنو کې دا یو نظریه شته او بعض توهمات په ممکن پاتې دي د اندوانونه اصل کې موږ د دین نه خبر یو په دین باندې خپل ځانم نه پویو خپل زنانم نه پویو د دین بیان مو خپل کور کې نه کو نو خامخا توهمات به د اندوان ناراضي او دا غیرونه برازي چې کله کارغه په بلې باندې کینی د کور په دیوال باندې کینی او هغه چغي کی او आवाजونه کوي نو کور خزوی د خیر زیره خاص د بډایګانې دا وایي الکه هغه وګی شوی دی هغه د دانه ور واچوا چې وخت څه ټوکړه ور واچوا څه وشه روټي ور واچوا چې سوخري هغه سره خیر نشته خیر الله سره دی خیر د برن راضي یو حدیث کې راضي یو ځل باران وشو سحر نبی مهربان او فرمایله و ډیر خلک کافران شول پدی باندې ډیر مسلمانان شول پدی باندې کافران هغه خلک شول و چې د باز ستورو د وجنه دا باران وشو یا د بازي ستورو د وجنه الله تعالی دا باران وکړه داغه د حرکت د وجنه ستوري باران نه کوي باران الله کوي دا زموږ عقیده ده خالق د عرش یو الله دی د رب العالمین د طرف نه خیر هم راځي د رب العالمین د طرف نه شر هم راځي دا نظریه وساتئ مضبوط عقیده وساتئ چې کله ستا عقیده مضبوطه وي نو به به کامیاب وي سفر ته سفر وځه کوي عرب په دغه څلور میاشتو کې چې کوم د حرمت میاشت دي او د ابراهیم علیه السلام نه روان دي او الله تعالی هم دا غي ذکر کړی دی چې ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم څلور میاشت د حرمت میاشت وي په دې کې جنگونه نه کول نور د عربو عامه گزاره په جنگونو باندې وا په یو بل باندې به عملي کولې قطر او غارت په دې کې نو دغه میاشت د سفر نه چې کوم مخکنی میاشت وا محرم د اسلامي کال اوله میاشت دا د اسلامي کال دویمه میاشت او دا غینه مخکې میاشت چې په خانه وته د غټ اختر میاشت وي یا د حج میاشت وي او بل دا غینه مخکې میاشت ذوالقعده ذوالحجه محرم دغه درې میاشتو کې با د الله تعالی طرف نه حکم او د ابراهیم علیه السلام د دین او د هغه دور نه جنگ پکې منو جنگ په دې کې نه کې نو عرب په دې کې غلی ناسو او امام ابن کثیر دی یو حکمت هم لیکلی دی چې څلور میاشتې د حرمت وي یو رجب وه هغې کې به عام عربو عمرې کولي نو د هغې دپاره هغه خاص شوي وه اگر چې لازمه نه ده چې خامخا ته به په رجب کې عمره کې به چې کوم ځای کې اوزګار شي او کوم ځای کې د وسو شو او زړه دې وشو حج ته یا عمرې ته تللی شي او دغه درې میاشتې چې کومې دي د غټ اختر میاشت او دې نه یو میاشت مخکې به حجیان روانېدل ذوالقعدې کې به حجیان روانېدل حج ته ذوالحجې کې به حج وکړه محرم کې به واپسی وه نو دغه درې میاشتې الله تعالی د حرمت مقرر کړي د حج کولو دپاره چې یو میاشت کې انسان لاړ شي
بل میاشت کې حج وکړي او بل میاشت کې واپسی کې په امن باندې راشي. نو د عربو طریقه کار داو چې هغوی به ډېر جنګونه کوله، نو بیا به چې کله دا 3 میاشتې تېرې شوي او سفره به شوه، نو بیا به د کورونو نه دوی ووتله او کورونه به یې خالي کړل. نو دې ته به یې سفره ځکه ویلې، سفره په معنا د خالیوالې ده. نو په دې کې به دوی کورونه د دوی نه خالي شول او دوی به جنګونو ته ووتله. او بعضې وایي چې دوی به حملې کولې یو بل باندې، نو بعضې کورونه به خلکو د حملو د وجې نه خالي کړل، هغوی به غرونو ته وختله او کورونه به یې خالي پرېښودل، نو ځکه به یې ورته سفر ویلې. بیا په پښتنو کې او زمونږ په دې عوامو کې ډېر بدعات دي. بعضې په دې کې نکاح کول جایز نه دي. د الله د نبي چې کومه لور مبارکه وا فاطمه رضی الله تعالی عنها د علی کرم الله وجهه سره د هغې نکاح په دقه میاشت د سفر کې شوی وه. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام خپله بیبي ده زینب رضی الله تعالی عنها د نبی پاک سره په دقه میاشت کې نکاح شوې ده. میاشتو کې یا په ورځو کې یا په انسانانو کې یا په حیواناتو کې سپیروالی نشته. بعضې پښتانه به دا وي چېرته به په چکر روان وي یا چېرته په سفر روان وي یا به روزګار ته روان وي، کارغه به وګوري اوهو دا مې سپېره شي وکاته، توره پیشو به وګوري اوهو دا مې سپېره شي وکاته. بعضې خاندان بعضې خلک یاره هغه سپېره سره میلاو شوی یم او ټوله ورځ مې خرابه شوه. دا د کفر خبره ده، دا د شرک خبره ده، دا خیر الله سره دی. الله نعمتونه ورکوي، الله تعالی رزق ورکوي، الله تعالی رزق بندوي. که ته وایې چې مارغه دا کار کوي، که ته وایې چې یو حیوان دا کار کوي، یو توره پیشو دا کار کوي، نو دا ستا ایمان کمزوری دی. په خپل ایمان باندې ځان پوهې کا، په خپل اسلام باندې ځان پوهې کا. نن موږ په اسلام باندې ځان نه پوهیو، د اسلام چې کوم حقیقت دی هغې نه ناخبر یو. یقین وکړه زموږ اکثره خلک دین اسلام باندې خبر نه دي، د دین اسلام 95% مسایلو باندې خبر نه دي. ځان ته مسلمانان وایو، تش په نامه مسلمانان دي، تش په نامه هغه غوره امت کې راغلي یو. د الله تعالی بندګانو دین زده کوي، په دین باندې ځان پوهه کوي، خپل بچیم دین ته کېنوئ، خپل هم دین ته کېنئ، سکون والا بشئ، خوشحالۍ والا بشئ، آخرت هم ښایسته شي، قبر هم ښایسته شي او دنیا او آخرت دواړه هم ښایسته شي. الله تعالی دې په دې خبرو باندې اول ماته بیا ټولو ملګرو ته د عمل کولو توفیق او نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.